موږ د وطن د دفاع د هغه وطن چې د اسلامي نص په اساس باندې وایي حب الوطن من الایمان، هیڅوک ایمان نشي تېرولی تر هغه د دې ټاټوبي سره او د دې وطن سره مینه ونه لري چې دی د بېګانهګانو په لاس کې لوبېږي، د پاکستان د آی اس آی په استخباراتو په لاس کې لوبېږي او هره ورځ یو کرنیل او یو میجر را روان کړی دلته کندهار ته یې راولي او بیا هغه راکټونه په اوږو باندې ورته ایښي او د هر راکټ دپاره 4000 5000 کلدارې 10000 کلدارې ورته ورکوي چې ته خپل ټاټوبی وران که، نو دی به د ایمان تیر کړي. دا مینه ده او محبت ده بیا د وطن سره. بیا حب الوطن من الایمان قول د اسلام به بیا څنګه کېږي؟ تاسې دا سړی ما ته راښودی سئ چې د هغه په لاس کې یو بم ورکوي او ورته ووایاست چې لاړ شه دا بم د خپل کور لاندې کېږده چې په هغې کې د بچیانو ووژل سي، سیاسرې ښځې ووژل سي، سپین ږیري مشران دې ووژل سي او دا کور دې تباه سي. یا به دا سړی لیونی وي که دا کار کوي، یا به د دې کور سړی نه وي او یا به خرڅ شوی نو دی چې راځي راکټ په غاړه اچولی او دلته خپل کور د افغانستان زموږ شریک کور دی، د ټولو افغانانو شریک کور دی، دا راته ورانوي. خپل بچی خپل سپین ږیری خپل سپین سرې مور او خور کې وزني نو څوک دی؟ لیونی دی؟ زه چې ورته ګورم خو دوی لیونیان نه دي، د دوی وطن نه دي، دوی خو موږ افغانان نه. سره دی چې پښتون افغان د موږ دپاره دا ښایسته خبره نه ده. خرڅ شوي دي، زه وایم و خرڅ شوي دي. په قرآن عظیم الشان کې وایي، په قرآن عظیم الشان کې وایي چې خیر الناس من ینفع الناس، زما دپاره هغه بنده مقرب دی. خدای تعالی جل الله شانه فرمایي هغه بنده مقرب دی چې زما د عوام الناسو خدمت وکړي او د عوام الناس هره ورځ وزني